سلامونه د هلمند ملي راډیو درنو اوریدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو په ډېرې خوښۍ روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، د نننۍ خپرونې موضوع د ځوانانو رشد، پرمختګ ته ځانګړې شوې ده چې دوی څنګه کولی شي پرمختګ وکړي، لارې چارې څه دي، او تر ډېره ولې ځوانان د پرمختګ څخه لرې پاتې شوي دي. په دې لاملونو باندې به هم وغږیږو. خپرونه کې راسره د بوست پوهنتون د قضا او څارنوالۍ څانګې امیر ښاغلی بشیر احمد صافی صاحب راسره میلمه دی. صافی صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راشئ خپرونې ته. من ژوندی اوسئ جناب خیال صاحب محترمه، خیر اوسئ. ډېره مننه صافی صاحب. په پیل کې تاسو راته ووایاست چې د کوم مهارتونه او پوهې اړینې دي چې ځوانان یې د پرمختګ لپاره ترلاسه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ځوانانو د پرمختګ لپاره اړین مهارتونه او پوهې چې دي، دا یو اساسي رکن دی چې باید د ځوانانو لپاره دا مهیا شي او ځوانان خپل بریا او خپلواکي او نوښت او فرصتونه ترلاسه کړي. چې موږ کولی شو د هغې پوهې او مهارتونو په ارتباط باندې په لاندې شکل سره یادونه وکړو. لومړی چې د تعلیمي او مسلکي مهارتونو پوهه ده، چې په دې کې رسمي زده کړې لکه د مدارسو په ارتباط باندې چې مدارسو کې زده کړې سره وکړي، د دې ځای کې د تعلیم زده کړې، د ښوونځیو او پوهنتونونو په ارتباط باندې چې دوی باید هلته تعلیم او زده کړې وکړي، دغه مسلک او مهارتونه ترلاسه کړي. ځکه چې پوهنتونونه هغه ځای دی چې د دوی راتلونکی د ژوند بنسټ پرې ایښودل کېږي. ټول ځوانان باید د پوهنتون مکاتب او مدارسو ته ډېر په شوق او په علاقه سره ولاړ شي، خپل دغه تعلیم هلته بشپړ کړي. او ځکه چې ټولنه سبا دوی ته په لاس ورځي، دوی ټولنه کې بیا کولی شي خپل د دغو پرمختګونو په اساس باندې ټولنې ته بدلون ورکړي. په همدې شکل سره بل پوهه چې دغه د مالي او اقتصادي پوهه ده، چې دوی باید د مالي او اقتصادي برخه کې پوهه ترلاسه کړي، چې دوی وکولی شي څنګه خپل مالي منابع مدیریت کړي او خپل هغه اقتصادي ستونزې چې دي هغه څنګه کولی شي چې تحلیل تجزیه یې کړي، پیدا یې کړي او د هغې د محوه کولو لپاره پلان جوړ کړي. او بل کومه پوهه چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره ډېره مهمه ده، هغه فکري او انتقادي پوهه ده، چې باید دوی د فکري او انتقادي پوهه او مهارتونه هم ترلاسه کړي. لکه د ستونزو تحلیل دی، چې دوی د روزمره خپل په ژوند کې د ستونزو سره مخ کېږي، دا باید د هغو ستونزو د تحلیل قابلیت باید ولري او د هغو د حل لپاره باید د لارې هم پیشنهاد کړي او داسې یو منطقي پرېکړې باید د خپلو ستونزو په ارتباط باندې کړې اوسېږي. همدارنګه خلاقیت دی، نوښت دی، د نورو نظرونو، اختراعاتو او خلاقو او د حل لارو لټول او پیدا کول، خپلول په ارتباط باندې دوی باید پوهه او آګاهي ولري. په همدې شکل سره دوی کولی شي ټولنیزو اړیکو مهارتونو پوهه هم ترلاسه کړي. مثلا دوی د ټولنیزو اړیکو په ارتباط باندې دوی په ټولنه کې باید چا سره اړیکې ارتباطات باید ولري، چا سره ناسته پاسته وکړي، ځکه په ټولنه کې مختلف اشخاص ژوند کوي. نو دلته ځوان ته دا باید ده چې دا باید هغه اشخاص سره کښېني چې د دوی ته مثبت تمامیږي، د دوی باید هغې سره نیکې او حسنه اړیکې ولري. همدارنګه د خبرو، لیکلو، استدلال او مهارت باید دوی ترلاسه کړي. په همدې شکل سره ټولنیز اخلاق باید خپل کړي. مثلا ناسه پاسه احترام، د مشرانو په ارتباط باندې څنګه باید احترام وکړي، د کشرانو یا دې ته کومه ستونزه پیدا کېږي دا باید څنګه زغم او حوصلې څخه کار واخلي. او په همدې شکل سره نور د ټولنیز اړیکو جوړولو اصول پوهه باید ترلاسه کړي. په همدې شکل سره رواني او شخصیتي وده پوهه ده، لکه د خپل وړتیاوو، د کمزوریو نقاطو او همدارنګه د استعدادونو درک کول دي، چې زه باید څه باید وکړم، څه وړتیا ده زما، کوم کمزوري نقاط دي، په دې باندې باید پوهه ترلاسه کړې اوسېږي. د وخت مدیریت دی، دوی باید خپل موخې وټاکي، د کارونو تنظیم لپاره باید د وخت څخه سمه منظمه استفاده وکړي. او همدارنګه د ټکنالوژۍ او معلوماتي علومو پوهه ده، چې دوی باید د ټکنالوژۍ او معلوماتي علومو په برخه کې باید د معلومات او پوهه ترلاسه کړې اوسېږي. مثلا کمپیوټر په ارتباط باندې، کمپیوټر پروګرامونو په ارتباط باندې دوی باید د مختلفې پوهې ترلاسه کړې اوسېږي. انټرنیټ دی، د انټرنیټ په ارتباط باندې دوی باید پوهه ترلاسه کړې اوسېږي. برېښنایي تجارت دی، برېښنایي حکومتولۍ دی، د دې مواردو په ارتباط باندې باید دوی پوهه ترلاسه کړې اوسېږي. او بل شی چې دی هغه سیاسي پوهه ده، چې باید ځوانان سیاسي پوهه هم باید ولري، ځکه د سیاسي مسایلو تحلیل، د سیاسي حالاتو تحلیل، تجزیه په دې باندې باید قابلیت او توانایي ولري، تر څو دوی د دغې مسایلو تحلیل وروسته خپل راتلونکی پلان، خپل ژوند وټاکي، مسیر ورته مشخص کړي.
او بل چې مهمه دی هغه حقوقي پوهه ده چې ځوانان باید حقوقي پوهه هم ولري. مثلا خپل د هېواد د قوانینو څخه باید دوی پوه وي، آګاهي باید ولري چې دوی په کومه برخه کې کار او فعالیت کوي چې دوی په هغه ځای کې د داسې یو کړنې داسې یو فعالیت اجرا کوونکی ونه ګرځي چې هغه د قوانینو څخه خلاف اوسیږي یا د قوانینو سره په ټکر واقع شوي اوسیږي. همدارنګه په ټولنه کې د نورو د حقوقو څخه باید آګاهي او پوهه ترلاسه کړي چې مثلا په ټولنه کې زه ژوند کوم، د ټولنې خلک ما باندې څه حقوق لري، مشران څه حقوق لري، کشران ما باندې څه حقوق لري، زه په د دوی په وړاندې کوم مسؤلیت کوم حقوق سره لرم چې داسې نشي چې د دوی د کړنو او فعالیتونو په اساس باندې د ټولنې د نورو افرادو حقوق د پښو لاندې شي. او په مدني برخه کې همداسې دوی باید فعالیتونه ترسره کړي او دغه مدني مسایلو د تحلیل او تجزیې په ارتباط باندې هم باید دوی آګاهي سره ولري. نو دا هغه پوهې وي چې د ځوانانو د پرمختګ لامل او سبب ګرځېدلی شي. ډېره زیاته مننه ښاغلی صفای صاحب. څنګه ځوانان کولی شي د خپل ټینګ هدف لپاره هڅې وکړي او خپله لار پیدا کړي؟ بله خیال سره محترمه، د هدف ټاکل او د هغې لپاره هڅه کول دا یو پروسه ده چې دا یو ثبات، زغم، ټینګ هوډ او عزم ته ضرورت لري چې باید یو ځوان غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي دا باید حوصله‌مند اوسیږي، ټینګه اراده باید ولري او باید قاطع دریځ باید ولري. بیا هم ځینې مسایل دي چې کولی شي ځوانان د هغې څخه استفاده وکړي او خپل هدف ته پرې ورسیږي. مثلا لومړی ځل دا باید څوک خپل یو هدف باید روښانه وټاکي، هدف باید مشخص اوسیږي، د اندازه کولو قابلیت باید ولري او د لاسرسي وړ اوسیږي. باید د دې ځوانانو هدف باید د ګونګ نه اوسیږي. مثلا یو ځوان دی غواړي چې لاړ شي عربستان ته، د دې دغه هدف د تګ او د سفر باید معلوم اوسیږي چې دی عربستان ته ځي تعلیم دپاره ځي، دی عربستان ته ځي د حج عمرې دپاره ځي، دی هلته د ډریورۍ دپاره ځي، دی د چیز دپاره ځي. ځوانان باید د خپل د هدف د رسېدو دپاره اول د هڅه وکړي، باید خپل هدف مشخص او روښانه وټاکي. دوم د هدف د رسېدو دپاره دوی باید پلان ولري، پلان جوړونه باید وکړي، پلان گذاري باید وکړي، په پلان کې باید لومړیتوبونه مشخص کړي او همدارنګه د دغه هدف د ترلاسه کولو دپاره دوی باید فعالیتونه هم ځانګړي کړي چې مثلا زه څنګه کولی شم چې دغه هدف ما ټاکلی د دې د کومو فعالیتونو د اجرا کولو سره زه کولی شم دې ته ورسېږم. وخت یې باید ورته قید کړي چې باید په کوم وخت کې تر کوم وخته پورې باید کولی شم دغه هدف ته ځان زه ورسوم. دا شیان پکې مهمه دي. او بل همدارنګه که چیرې دوی د ستونزو سره او خنډونو سره مخ کېږي دا باید مدیریت کړلی شي، ځکه کله چې یو شخص هدف وټاکه او پلان یې جوړ کړه د هغې د رسېدو دپاره دا کېدای شي ځینې خنډونو سره مخ شي، د هغه د خنډونو د لرې کولو دپاره دی باید د حل لارې ولټوي. او همدارنګه کېدای شي ځینې احتمالي ستونزې چې په راتلونکي کې د دې په لاره کې پیدا کېږي، ځکه دی باید اوضاع یې تحلیل کړی اوسي، کېدای شي مثلا زه دغه هدف ته زه رسېږم دغه ستونزو سره مخ شم، د هغې ستونزو د احتمالي د ستونزو د رفع دپاره هم دا باید د حل لاره ځان سره ولري تر څو د هغه مشکلات یې باید رفع کړي اوسیږي. په همدې شکل سره مثبت ذهنیت باید ولري، د دې د ذهن باید مثبت اوسیږي تر څو د خپل هدف ته ورسیږي. ځان تشویق کړي، بل مدام باید ځان تشویق کړي چې وایي والا ما خو دغه هدف چې وټاکه پلان ورته جوړ کړی دی، زه خو کولی شم دغه هدف ترلاسه کړم، دا خو ماته اسانه دی، دا خو ماته سخت نه دی. دا باید خپل ځان ته یو نوع تشویق ورکړي، ځکه تشویق چې ډېر مهم اصل دی. که چېرې په ټولنه کې د نورو اشخاصو د خوا ته هم دغه ځوانان تشویق شي نو ځوانان خپل ټول کارونه او فعالیتونه په ډېر یو ښه شکل سره او په ډېر یو مؤثر شکل سره مخ ته وړي. او بل چې د مثبت فکر لرونکو خلکو سره باید دا ناسته ولاړه وکړي. مثلا هغه مدام د دې په ارتباط باندې مثبت فکر لري، مثلا وایي چې احمده ته چې دغه هدف ټاکلی دی او پلان ته جوړ کړی، ته دا ډېر په اسانۍ کولی شي ترلاسه کړي، ته ډېر په اسانه کولی شي دې ته ورسېږي. دغه مثبت فکر لرونکي اشخاص چې کله دی تشویقي، دی یو نوع انرژي اخلي، دی په ځان باندې اعتماد پیدا کېږي، باور پیدا کېږي چې والا رښتیا ما کې دغه قابلیت شته چې زه دغه کار باید اجرا کړم، ځکه زما ملګری دی، زما دوست دی، زما دغه وړتیا باندې خبر دی، هغه د ما ته وایي چې ته کولی شي. دی نو کولی شي د دغو لارو په اساس باندې چې مثلا روښانه هدف ټاکل دي، پلان جوړونه ده، د خنډونو او ستونزو مدیریت دی، همداسې مثبت ذهنیت دی او ځان تشویقول، او همداسې د ملګرو دوستانو یا د مثبت فکر لرونکو اشخاصو سره ناسته پاسته دي کولی شي خپل اهدافو ته ورسوي. ډېره مننه ښاغلی صفای صاحب. ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د ټولنیزو مسؤلیتونو په اړه پوهاوی پیدا کړي او له خپل ټولنې سره مرسته وکړي؟ بله خیال سره محترمه، ځوانان لومړی باید د ټولنیز مسؤلیت وپېژني چې ټولنیز مسؤلیت وایي څه ته. ټولنیز مسؤلیت چې دی هغه اخلاقي او ټولنیزه واجبه ده چې هر شخص باید د خپلې ټولنې او خلقو د سوکالۍ احساس
وکړي چې دغه د ټولنې او د خلکو د اوسایي احساس چا کې پیدا شو دا خپله ټولنیز مسؤلیت دی. نو هغه ځوانان چې ټولنیز مسؤلیت لري احساس کړي نو هغه کولی شي چې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. ځکه با احساسه شخص مدام خپل د هیواد خپل د ځان د نیمګړتیاو احساس ورسره دی د هغې د رفع کولو او د هغې د منځه وړلو دپاره دی څه کوي کار او چارې او لارو تدابیر پلانوي تر څو هغه ستونزې د منځه ولاړ شي. مثلا بیا هم دی کولی شي چې د ټولنیز مسؤلیت په ارتباط باندې پوهاوی ترلاسه کړي دی کولی شي کتابونه مطالعه کړي. مثلا لومړی کولی شي د قرآن کریم تفسیر څخه استفاده وکړي ځکه هلته په هغې کې ځوانانو دپاره موږ خصوصا مسلمانانو دپاره ټولنیز مسؤلیتونه پکې ځای پر ځای شوي دي. علما ورباندې بحث کړی دی. قرآن کریم کې خپل هم دغه شیان شتون لري. د هغې نه وروسته د پیغمبر علیه السلام احادیث دي هغې مطالعه کول ځوانان د ټولنیز مسؤلیت په ارتباط پوهاوی ترلاسه کوي. خپل د پیغمبر علیه السلام سیرت نبی مطالعه ده. د صحابه او کرامو د ژوندلیک مطالعه دي چې دوی سره مطالعه کې وي ګوري بس کولی شي ټولنیز مسؤلیتونو په ارتباط باندې دوی پوهاوی ترلاسه کړي او په راتلونکي کې احساس د مسؤلیت کې په ټولنه کې ناخوالې د منځه یوسي. همدارنګه که چیرې موږ او تاسې راشو دوی کولی شي د مبارز اشخاصو ژوندلیکونه مطالعه کړي. مثلا د سید جمال الدین افغان په ارتباط باندې دوی کتابونه وګوري مطالعه یې کړي ټولنیز مسؤلیت په ارتباط باندې پوهاوی ترلاسه کولی شي. په همدې شکل سره خان عبدالغفار خان نلسن منډیلا او ګاندي د دوی دغه شخصیتونو په ارتباط باندې یا امثال هم د دغه شخصیتونو په ارتباط باندې دوی چې مطالعات وکړي کتابونه وګوري دوی ټولنیز مسؤلیت په ارتباط باندې پوهاوی ترلاسه کوي. په همدې شکل سره نور هم کولی شي چې په ویب سایټو کې مقالې مطالعه کې په دې ارتباط باندې اکثر مقالې شته اوس ډېر اسانه شوي دي هر څه کولی شي چې دې ته لاسرسی ولري. او بل کولی شي د ټولنیز مسؤلیت په ارتباط باندې دوی مستند فلمونه سره هم وګوري ځکه مستند فلمونه هم شتون لري. یوټیوب کې سرچ کړي یا نور شبکو کې وګوري په هغه ځایو کې د ټولنیز مسؤلیت په ارتباط باندې ویډیوګانې شته. نو دغه ځوانانو په ارتباط دغه لارې چارې دي دوی کولی شي چې ټولنیز مسؤلیت په ارتباط باندې پوهاوی ترلاسه کړي. ډېره مننه ښاغلی صفای صاحب. ستاسو په اند څه ډول تعلیمي سیستم باید ځوانانو ته وړاندیز شي تر څو هغوی ښه مهارتونه او پوهه ترلاسه کړي؟ د یو هیواد او ټولنې اساسي بنسټ د هغه تعلیمي نظام تشکیلوي جوړوي. نو د ځوانانو دپاره باید یو اغېزمن اسلامي عصري او مډرن تعلیمي نظام باید وړاندې کړلی شي تر څو هغوی په واقعي شکل سره د ژوند د ناخوالو ستونزو ته چمتو شي او د هغه تعلیمي نظام په ارتباط باندې دوی خپل د ژوند راتلونکي ټول مشکلات سره مبارزه او مقابله وکړلی شي. ځکه موږ او تاسو په نړۍ کې ګورو چې هغه هیوادونه چې ښه تعلیمي نظام لري هغوی ځوانان ښه روزل شوي دي. کله چې ځوان ښه وروزل شو ټولنه ورباندې وروزل شوله. ټولنه پرمختګ کوي، په ټولنه کې بدلون رامنځته کېږي، ټولنه رشد کوي، ارتقا کوي، پرمختګ کوي. د هرې نګاه هغه ټولنه د پرمختګ سره مخ کېږي. او کوم هیوادونه چې تعلیمي نظام سم نه اوسېږي اسلامي نه وي مډرن نه وي عصري نه وي عصري ټکنالوژي څخه پکې ګټه اخیستل شوي نه اوس هغه ټولنې مدام شاته پاتې دي وروسته پاتې دي. ځوانان یې نالوستي پاتې کېږي، فرصت طلبي ځوانان یې پاتې کېږي. بیا هم د تعلیمي نظام په ارتباط باندې څو نقاط ته غواړم یادونه کوم چې یو دا دی چې تعلیمي نظام په ارتباط نظري زده کړې باید پکې کمې وشي. باید داسې یو تعلیمي نظام کې اول ته باید عملي تجربې عملي کارونه باید زیات شي ځکه نن ورځ ټول کارونه عملي او تجربوي بنسټ باندې ولاړ دي. په نړۍ کې تعلیمي نظامونو کې اکثره نظري برخه چې ده کمه شوې ده. همدارنګه آنلاین تعلیمي منابعو ته لاسرسی باید پکې شي کې اوسېږي. داسې یو تعلیمي نظام چې آنلاین تعلیمي منابعو ته پکې لاسرسی اسانه وي. همدارنګه په داسې یو تعلیمي نظام باید وړاندې ځوانان چې د ځوانانو استعدادونو ته پکې توجه شوي اوسېږي. کېدای شي ځکه استعدادونه توفیر لري د ځوانانو فرق لري یو د بل سره باید هغه ټول هغه راچان کړلی شي او تعلیمي نظام ورته راجوړ شي. او بل دا د فردي زده کړو د فرصت برابر کړلی شي تر څو هر فرد وکولی شي فردي شکل سره هم زده کړه وکولی شي خپل تعلیم مخته یوسي. نو د هغه مواردو که چېرې دغه مواردو په کتو سره یو نظام تعلیمي نظام یا سیستم راجوړ شي نو د ځوانانو دپاره به ډېر او مفید تمام شي. ډېره مننه صفای صاحب. د ټولنې مسؤلین ځوانانو ته باید څه ډول د پرمختګ فرصتونه برابر کړي؟ ځوانان د هرې ټولنې اصلي ځواک دی خو که دوی ته لازم فرصتونه برابر نشي نو دوی د پرمختګ فرصتونه د لاسه ورکوي او هغه چانسونه چې دي د لاسه ورکوي. ځکه دوی ته فرصت نه دی مهیا شوی، زمینه سازي ورته نه ده شوې. نو دا ځوانان هم
رشد نه کوي، نه د تعلیم د نګاه نه د نورو فعالیتونو په ارتباط باندې دوی شاته پاتې کیږي. نو دوی دپاره باید فرصتونه مهیا شي، زمینه مساعده شي. نو د ټولنې مسؤلین که هغه حکومتونه دي، که هغه مدني ټولنې دي، او که یا هم خصوصي سکتور دی، دوی باید لاندې یو څو موارد دي چې دغه برخه کې ځوانانو ته فرصتونه مهیا او زمینه سازي کړي. مثلا د اسلامي او عصري علومو په ارتباط باندې باید زده کړې باید ورته مهیا کړي، مسلکي زده کړې، تخنیکي زده کړې زمینه او فرصتونو ته باید برابرې کړلی شي. همدارنګه د وړیا یا هم ارزانه زده کړو فرصتونه باید ورته برابر کړلی شي، ځکه اکثره زده کړې زموږ چې اوس په هېواد کې خصوصي پوهنتونونه رامنځته شوي دي، ځینې زده کړې یا ځینې تعلیمات چې دي ډېر لوړه فیس ته هغه دی ضرورت لري. نو دولتونه، حکومتونه او مسؤلین باید څه وکړي، دغه ځوانانو ته دغه فرصت او زمینه مساعد کړي تر څو هغه د خوښې تحصیل لیڅانګه باید په ډېر ارزانه فیس سره باید مخته وسي. او بل هم د نوې ټکنالوژۍ ته د لاسرسي فرصتونه او اسانتیاوې باید ورته برابرې کړلی شي، ځکه موږ تاسو ګورو چې نړۍ د ټکنالوژي اثر دی، نړۍ د ټکنالوژي په اساس باندې ډېره مخته روانه ده، ورځ تر بلې په ټکنالوژي کې پرمختګ راځي. نو حکومت هم باید حکومتي مسؤلین او نور خصوصي سکتور مسؤلین دي باید د ځوانانو لپاره د نوې ټکنالوژۍ په ارتباط باندې فرصتونه برابر کړي، مراکز ورته جوړ کړي، سنټرونه ورته جوړ کړي چې ځوانان هلته وروزل شي، ځوانان وکولی شي د نوې ټکنالوژۍ څخه باندې سنبال وروزل شي. او بل هم چې د کارموندنې فرصتونه باید ورته برابر کړلی شي، ځکه ځوانان دي که چیرې خپل د خوښې تحصیلي رشته یې ولوستله او سبا هغه د پوهنتون څخه فارغېږي او د کار زمینه ورته مساعد نه اوسېږي، دلته ځوانان ناهیلي کېږي. او همدغه ځوانان چې کله ناهیلي شي، بیکاره شي، یا دا چې خپل په هیواد کې مختلف ډول ناوړه اعمالو ته لاس اچوي، او یا هم چې د خپل هیواد څخه فرار کوي، وځي، چې دا ځوان قشر د کموالي سره یو هیواد مخ کېږي. نو حکومتي مسؤلین باید د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونه پیدا کړي چې کله دوی د پوهنتون څخه فارغېږي، که انجینر اوسېږي هغه خپل برخه کې ورشي، دې ته د کار فرصت زمینه مساعده اوسېږي، که ډاکټر اوسېږي طبابت برخه کې ورته د کار زمینه ورته مساعده شي اوسېږي، او که چیرې یو حقوقدان اوسېږي هغه ته بس د حقوقي نظام برخه کې ورته فرصت برابر شي اوسېږي. مثلا ټولو هغه اشخاص چې خپل برخه کې زده کړې اوسېږي د کار کولو زمینه ورته باید مساعده شوي اوسېږي. بل همدارنګه ځوانانو لپاره د رهبرۍ د روزنیزه پروګرامونو فرصت باید برابر کړلی شي، ځکه چې نن دغه ځوانان دي سبا دوی رهبري ته سوق کېږي، دغه رهبرۍ د دوی په لاس غورځېږي. نو دغه اوسني مسؤلین یا مثلا حکومتي مسؤلین یا د ټولنې مسؤلین باید داسې روزنیز پروګرامونه په لاره واچوي او ځوانانو ته پکې د اشتراک او د ګډون حق ورته ورکړي، تر څو دوی په آینده کې د یو ښه رهبر او مدیر په توګه تبارک وکړلی شي. او بل هم د نوښت او اختراعاتو لپاره ورته فرصتونه باید برابر کړلی شي، ځکه ځوانان په اساس دوی انرژي لري، دوی روغتیا لري، رواني نګاه نه دوی سالمه دي، نو دوی کولی شي چې نوي اختراعات وکړي، نوښتونه وکړي. نو د دوی دپاره باید دوی لابراتوارونه او ځینې څېړنیز مراکز دا شیان ورته جوړ کړي چې دوی باید دغه فرصت څخه استفاده وکړي. همدارنګه د ځوانانو د روغتیا په ارتباط باندې فرصتونه باید مساعد شي، تفریحي او ذهني پرمختګ لپاره باید ورته فرصتونه او زمینه سازي ورته وشي. او همدارنګه بل هغه ځوانان چې مثلا د ښار څخه لرې دي، کلیو بانډو کې ژوند کوي، چې د تر ډېره دغه فرصتونو لاسرسی نه لري، باید هغې ته یو خاصه توجه وشي چې دغه کوم فرصتونه موږ تاسو یادونه وکړه، باید هغه لرو پرتو ځوانانو ته هم باید دغه فرصتونه زمینه سازي وشي. دا نو هغه فرصتونه و چې یو څو دانې ما رایاد کړل، نور مې شته ډېر فرصتونه دي چې دغه فرصتونو په ایجادولو او زمینه سازي سره ځوانانو ته د پرمختګ زمینه مساعد کېږي. بله، ډېره مننه ښاغلی صفای صاحب. ځوانان څنګه کولی شي د خپلو حقوقو او دندو څخه خبر شي او د ټولنیز انصاف لپاره مبارزه وکړي؟ که څه هم مخکې یو څه خبرې وشوې، خو بیا هم که یو څه وضاحت ورکړل شي تر څو دوی هم له دغو معلوماتو څخه مستفید شي. خیال صاحب محترمه، ځوانان که د خپلو د حقوقو او مسؤلیتونو خبر وي، کولی شي خپل ژوند هم ټولنه نیکمرغه کړي، د ظلم مقابل مبارزه وکړي او د پرمختګ لپاره د فساد سره څه وکړي، هم مبارزه وکړي او فساد د منځه یوسي، یو باثباته نظام او باثباته ټولنه رامنځته کړي، تر څو ټولنه پرمختګ کولی شي. بیا هم ځینې لارې شتون لري چې د هغې لارو په اساس باندې ځوانان کولی شي د خپل حقوقو او دندو څخه باخبر شي. لومړی د قرآن کریم تفسیر دی چې قرآن کریم موږ او تاسو ته خپل حقوق او مسؤلیتونه ټول موږ ته په ډاګه کړي دي، په هغې کې ټول شیان شته چې دا زموږ او ستاسو لومړنی او بنسټیز
کتاب دی او سرچینه ده چې موږ تاسو باید دې ته مراجعه وکړو. بالکل. او د هغې نه وروسته بیا اساسي قوانین دي. اساسي قانون ته باید مراجعه شي، اساسي قانون باید مطالعه کړلی شي، ځکه اساسي قانون چې دی د دولت او د افرادو اساسي حقوق بیانوي. مثلا په اساسي قانون کې ویل کېږي چې ته کوم مکلفیتونه لري او کوم حقوق لري، څنګه د تحصیل حق دی، مثلا د رای ورکونې حق دی، د ځان انتخابولو حق دی، همداسې نور حقوق دي. نو د اساسي قوانینو د مطالعې په اساس باندې هم یو ځوان په دې باندې پوهېږي چې زه په ټولنه کې کوم حقوقو څخه برخمن یم او کوم حقوق زه لرم. همدارنګه د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه ده، د اسلامي بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ده چې د دوی د مطالعې او د دوی د لاسرسي په اساس باندې ځوانان کولی شي چې پوه شي چې کوم حقوق یو انسان لري او کوم حقوق دی خپله لري. همدارنګه د تعلیم په ارتباط باندې، د کار په ارتباط باندې او مدني قوانینو زده کړه او مطالعه د لارې دی کولی شي چې خپل د حقوقو څخه خبر شي او آګاهي ترلاسه کړي. اوس مثلا که چیرې یو ځوان غواړي یو ځای کې کار وکړي، دی د دغه کار قانون د مطالعې په اساس باندې پیږي چې زه باید څو ساعته د شخص سره کار وکړم او دا کار مقابل کې باید ما ته څومره مزد راکول کېږي، څومره معاش راکول کېږي، او یا دا دی چې زه په میاشت کې یا په کال کې څو ورځې زه رخصتي لرم. نو دا هغه حقوق دي چې یو ځوان د کار قانون یا مدني قوانینو د زده کړې په اساس باندې کولی شي چې ترلاسه کړي. او بل همداسې ټولنیزو کمپاینونو کې ګډون وکړي، رضاکارانه ټولنې اوسېږي، دوی دپاره دغسې برنامې جوړ کړي تر څو دوی د خپل د حقوقو څخه خبرې شي. همدارنګه ژورنالونه دي، رسنۍ دي او معتبرې نورې سرچینې دي چې د هغه تعقیب کړي، هغه مطالعه کړي او د هغه په اساس باندې ځوانان کولی شي د خپل حقوقو څخه خبر شي، آګاه شي او خپل حقوق په اسان ډول سره په ټولنه کې تطبیق کړي اوسېږي. بله، ډېره مننه صفای صاحب. آیا ځوانان کولی شي د نوښت او ابتکار سره په ټولنه کې مثبت بدلونونه راولي؟ خاصه بله هو، ځوان ټولنې د بدلون یو قوي ځواک دی، ځکه ځوان چې دی انرژي لري، پر انرژي دی، د کار کولو توانایي لري، طاقت لري، روحي او جسمي کار کولو ته جوړ دی. نو دوی کولی شي د نوښت او ابتکار د لارې ټولنه کې مثبت بدلون راولي، ځکه هغه ټولنې چې هلته نوښتونه دي، ابتکارونه صورت نیولي دي، هغه ټولنې پرمختګ کړی دی، هغه ټولنې ښېرازي خوا ته تللي دي. مثلا ځوانان کولی شي د تعلیمي نوښتونو په اساس باندې په ټولنه کې بدلون راولي، چې تعلیمي سیستم په ارتباط باندې دوی خپل نظریات څرګند کړي، میتودونه د تدریس ایجاد کړي او وړاندې کړي ټولنه کې، او ټولنې کې د تعلیمي برخه کې دوی بدلون رامنځته کړي. اقتصادي نوښتونو په ارتباط باندې کولی شي په اقتصادي برخه کې بدلونونه په ټولنه کې راولي، چې مثلا په اقتصادي څنګه یو څوک کولی شي چې اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي، او یا هم اقتصادي طرحې او پلانونه باید څنګه جوړ کړلی شي. دوی په هغه برخه کې نوښتونه رامنځته کړي، کولی شي په ټولنه کې د اقتصادي برخه کې دوی بدلونونه رامنځته کړي. همداسې ټولنیز نوښتونه دي، ځوانان کولی دي ټولنیز نوښتونو په اساس باندې په ټولنه کې بدلون رامنځته کړي. مثلا موږ تاسې ګورو چې ښار ناپاکه دی، د ناپاکوالي په ارتباط باندې په ټولنه کې یا په ښاروالۍ ځینې میتودو څخه کار اخلي، مګر بیا هم ښار نه پاکېږي. مګر دلته ځوانان کولی شي د نوښتونو په اساس باندې چې دوی دغه ښار پاکي وای، چې ځوانان او څو ځوانان راټول شوي چې مثلا موږ دغه سړک نوسو دغه چوک څخه تر هغه چوکه پورې تر مازدیګره دغه سیمه اخلو، بس پاکوي صفا کوي، خپله دوی دغه کار وکړي. دا د دوی یو نوښت دی، کېدای شي دغه نور ځوانان هم سره پیدا شي. اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکوم چې د بست قلعه سړک چې دی، یو څه موده مخکې چې موږ تاسو ولیدل په فیسبوک کې ځینې عکسونه پورته شوي چې یو ځوان غوښتل خپل په شخصي لګښت یا خپل په توانایي طاقت باندې هغه سړک کنډو کپر ډک کړي. نو دا د هغې ځوان یو نوښت و. دغه نوښت په اساس دې وکولی چې دغه سړک ځینې کنډو کپر چې موټروانان او نور اشخاص سره په تکلیف کې یو څه مشکلات ورته رفع کړي. په همدې شکل سره ټکنالوژیکي نوښتونه دي چې ځوانان کولی شي د ټکنالوژیکي نوښتونو په اساس باندې په ټولنه بدلون ورکړي. ځکه موږ تاسو ګورو چې نړۍ 10 کاله مخکې نړۍ نه ده، نړۍ چې د 20 کاله مخکې نړۍ نه ده، دغه نړۍ چې دومره بدلون پیدا کړی دی، دومره ترقي کړې ده، دا د ټکنالوژیکي بدلون او نوښتونو په اساس باندې بدلون پکې رامنځته شوی دی. نو ځوانان هم کولی شي د ټکنالوژیکي نوښتونو په اساس باندې مثلا ځینې اپلیکیشنونه او ځینې سمارټ اپلیکیشنونه را جوړ کړي او خپل ټولنه پکې
بدلون ورکړي او پرمختګ ورته ورکړي. نو د هغه یو څو عواملو چې ما ذکر کړه چې ځوانان کولی شي د ابتکار او د نوښت په اساس باندې ټولنه کې بدلون رامنځته کړي. ډېره مننه ښاغلی صفای صاحب. د خپرونې هم وروستۍ شېبې دي که وروستۍ پوښتنه یې دا چې د ځوانانو د شخصیت او ټولنیزې پوهې لوړولو لپاره کومې کړنلارې ګټورې کېدلی شي ستاسو په اند؟ د شخصیت او ټولنیز پوهاوی د هر ځوان لپاره یو مهم اصل دی، ځکه چې دا دواړه د فردي او ټولنیز بریالیتوب لپاره اساسي بنسټونه تشکیلوي. نو بیا هم د ځوانانو د شخصیت ټولنیز پوهاوی لپاره ځینې کړنلارې شتون لري چې زه د هغې څخه یادونه کوم چې بیا د هغې څخه ځوانان استفاده وکړي. مثلا مثبت فکري وده ده یا مثبت فکر درلودل دي. دا یو کړنلاره چې ځوان باید مدام مثبت تفکر ولري، مثبت فکر ولري. ونه وایي چې په ټولنه کې دا کار نه شم کولی، په ټولنه کې اشخاص د دې جوګه نه دي چې دا کار ترسره کړي. نه، دا چې دا خپل شخصیت ته زیان رسوي، هم د ټولنې شخصیت ته زیان رسوي او ټولنیز شخصیت هم د سوال لاندې راولي. نه، دی باید مثبتګرا اوسېږي، وایي دا زه کولی شم، زما ملګري دا کولی شي، ټولنه دا کار کولی شي. نو کولی شي د شخصیت او د ټولنې د شخصیت په ارتباط باندې دې پوهاوی ترلاسه کړی اوسېږي. بل ځان پېژندنه او په ځان باندې اعتماد دی. باید خپل ځان وپېژني چې زه څوک یم، زما مسؤلیت څه دی، او زه چې دلته په دغه کار او دنده باندې زه ګمارل شوی اوسېږم، زه کولی شم دغه کار ترسره کړم. کله چې یو ځوان خپل ځان وپېژنده او خپل په ځان باندې باور اعتماد یې راغی، نو هغه کولی شي چې د ځوانانو شخصیت ټولنیز شخصیت په ارتباط باندې مثبت اقدام کړی اوسېږي. بل د وخت مدیریت دی. د وخت مدیریت په اساس باندې هم ځوانان کولی شي چې د ځوانانو شخصیت ټولنیز پوهاوي لوړولو لپاره تر استفاده وکړي. مثلا خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي، په فیسبوک کې تېر نه کړي، دغسې اجتماعي رسنۍ باید پر ځای پرېږدي. کله چې دی محصل اوسېږي، خپل ټول تمرکز باید څه وکړي، د تحصیل په ارتباط باندې خپل کارونه او خپل فکر متمرکز کړي. ځکه دی 4 کلن دوره ده مخ ته وړي، باید دی وایي چې زه باید د دغې کړنلارې څخه استفاده وکړم چې زه باید خپل وخت په دغه ارتباط باندې زه مدیریت کړم. د ملګرو دوستانو سره باید زه څومره ناسته پاسته وکړم، خپل فیسبوک یا نور ټولنیز رسنۍ څومره زه تعقیب کړم، او خپل درس باید زه څومره وایم، د پوهنتون چارې باید زه څومره مخته یې وسم. او بل مطالعه ده. د مطالعې په اساس باندې هم ځوانانو شخصیت کې بدلون راځي او ټولنه پرې اوسه کېدی شي چې ځوانان مثلا مختلف کتابونه مطالعه کړي، مجلې مطالعه کړي، اخبارونه ولولي، همدارنګه راډیوي خپرونو تعقیب کړي، هغه وګوري، مختلف پروګرامونه تعقیب کړي. او بل چې دی وروستی هغه د مسؤلیت احساس دی. ځوانان باید احساس د مسؤلیت ولري. کله چې یو ځای کې په دنده ګمارل کېږي او یا په کور کې اوسېږي، دی باید د احساس د مسؤلیت وکړي چې زه خو دغه ځای کې چې مسؤل په توګه ټاکل شوی یم، نو دغه دنده باید زه په حسن نیت سره ترسره کړم. کله چې ځوانانو دغه څو فکټورونه پر ځان باندې عملي کړل، د ځوانانو شخصیت وده کوي او پرمختګ کوي، په ټولنه کې مثبت تمامېږي. بله، ډېره مننه ښاغلی صفای صاحب. کور مو ودان چې خپرونه کې راسره مېلمه شوئ او اورېدونکو ته مو خپل معلومات شریک کړل، ډېره زیاته مننه. مننه کوم خیال صاحب محترمه، تاسو هم ډېره مننه. تشکر، الله دې خیر درکړي. خوشحاله اوسئ. د هلمند ملي راډیو درنه اورېدونکو، دا وه د ټولنې او روزنې خپرونه چې ما فرید الله خیال تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا او بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې، ښه وختونه، لوی علام مل شه.